سلامونه نیکی هیلی قدرمنو لیدونکو شاعر او کتاب خپرونه ده. د نن په خپرونه کې زه تیمورشاه کمال او د نورو کلو په شان زما خوږ ملګری پروفیسر فیض شهزاد صاحب، عبدالمالک کلمیار صاحب او ځوان شاعر نعمت الله ظهیر صاحب او د پیاوړي لیکوال دویم چیرمن شیر محمد شادمن صاحب، طاهر لیوال صاحب او زموږ سره ناست نور ملګري ټول و تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. قدرمنو لیدونکو، نن چې کوم کتاب موږ تاسو ته وړاندې کوو د هغه کتاب د څښتن یو کلام لومړی تاسو ته اورو چې تاسو زموږ دغه ستر لیکوال وپېژنئ. دی په یو ډېر خوندور کلام کې وایي چې بېلابېلو فنکارانو سندرغاړو ویلی هم دی، وایي وران کار به ودان ګڼې دلته که اوسېږې ته. وران کار به ودان ګڼې دلته که اوسېږې ته، حق ویل به زیان ګڼې دلته که اوسېږې ته. وران کار به ودان ګڼې دلته که اوسېږې ته، حق ویل به زیان ګڼې دلته که اوسېږې ته. هیڅوک ملامت نه دی وران که ټول کارونه سي، هیڅوک ملامت نه دی وران که ټول کارونه سي، وران که ټول کارونه سي، خپل قسمت به وران ګڼې او ټیټ خلک به جګ ګڼې ناست که په جګ ځای کې وو. ټیټ خلک به جګ ګڼې، ټیټ خلک به جګ ګڼې ناست که په جګ ځای کې وو. ځکه به اسمان ګڼې دلته که اوسېږې ته. او ورځې ته به شپه وایې چا که ورته شپه ویل، ورځې ته به شپه وایې چا که ورته شپه ویل، تور به سپین شیان ګڼې دلته که اوسېږې ته. او هر چا کار څه کول ته بې صفتونه کړې، هر چا کار څه کول ته بې صفتونه کړې، ته بې صفتونه کړې، هر یو به لقمان ګڼې دلته که اوسېږې ته. واه وران کار به ودان ګڼې دلته که اوسېږې ته، حق ویل به زیان ګڼې دلته که اوسېږې ته. قدرمنو لیدونکو، د دې کلام څښتن ګل باچا الفت صاحب چې زموږ د پښتو ادب د لوی کور او د دې سهیلي پښتونخوا او شمالي پښتونخوا وتلی نوم او د ټول پښتانه ویاړ، د افغانستان د پوهانو د عالمانو په 5 ستورو کې دریم ستوری او د سلګونو کتابونو څښتن چې موږ ته تاریخ، ادب، فلسفه، ژوند، تحقیق، شاعري، پر شاعري باندې لیک، شاعري څنګه کیږي، شاعري څنګه وکړي، املا څنګه لیکل کیږي، املا څنګه زده کوي، او پر املا باندې چې کوم تحقیق او کم لیک د کړی دی هغه زموږ دپاره او د را روانو نسلو دپاره تر څو چې پر دې مځکه پښتون قام موجود وي د ده دا څراغ به بل پاتې کیږي. دغه کتاب ملګرو لیکوالي، املا او انشا. انشا مطلب طرز تحریر. تاسو چې لیک کوئ باید څنګه یې وکړئ. پر دې باندې د ګل باچا الفت صاحب لیک او د بېلابېلو د پښتو ادب د پوهانو عالمانو هغه لیکونه، هغه تاریخي واقعې او هغه تاریخي خبرې چې د هغوی په ذهن کې د پښتانه قام د سبق لپاره هغوی موږ ته راپرېښي دي، او ګل باچا الفت صاحب په دغه کتاب کې موږ ته راټولې کړي دي او را یوځای کړي دي او موږ ته یې تیار کتاب په لاس راکړی دی. دا کتاب ملګرو لیکوالي، املا او انشا، دا 2 ځله نور په افغانستان کې چاپ سوی دی او بیا نایابه سوی دی، یعنی د مارکیټ ورک سوی دی. او اوس زموږ د کوټې د یو ډېر خوندور ادبي تنظیم
د ادبي چینې کوټې لخوا یو ځل بیا و موږ ته ډالۍ سو، موږ ته یې پیاوړي لیکوال ته راولېږئ. نن موږ دا دی چې پر دې علمي کتاب باندې خپرونه کوو او تاسو ته یې وړاندې کوو. قدرمنو لیدونکو، دغه کتاب چې چا لیکلی دی، تر ټولو لومړی زه غواړم چې و تاسو ته زموږ د دغه ستر لیکوال او د دغه ستر شاعر پیژندګلو له تاسو سره وکړو او بیا به یې پر کتاب باندې خبره کوو. د مؤلف د پیژندګلو او د ژوند د کړنو هغه څه تاریخ چې ده په دې کتاب کې را یو ځای کړی دی، موږ تر ټولو لومړی د ادبي تنظیم ادبي چینې چې د په کوټه کې په کار اوجي د کوټې په ښار کې ادبي خدمات سر ته رسوي او د کتابو لړۍ دریم ته رسېدلې ده. 2 کتابه یې تر دې له مخه نور چاپ کړي دي او یوې دغه کتاب لیکوالي، املا او انشا د قدرمن مؤلف ګلباچا الفت صاحب موږ ته ډالۍ کړله. موږ پیاوړي لیکوال پښین د ادبي چینې یو جهان مننه کوو چې دغه قلمي زیار او دغه هڅې یې جاري ساتلی دي او پښتو ادب ته ډېر علمي کتابونه چاپوي او پښتو ادب ته یې وړاندې کوي. موږ و دوی ته پر دغه کتاب مبارکي وړاندې کوو او دعا کوو چې دغه بریا او کامیابی دي د دوی په نصیب وي. موږ ته پکار دی بیا بیا ادبي خپرونې وړاندې کړي او موږ به یې و تاسو ته وړاندې کوو. لومړی راځم د مؤلف پیژندګلوي ته او د ده د ژوند پیښو ته. ګلباچا الفت صاحب په 1288 کې هجري چې 1909 عیسوي کال جوړیږي د لغمان د عزیز خان په کڅ کې زیږېدلی دی. د پلار نوم یې میر سید باچا او د نیکه نوم یې سید فقیر باچا دی. د نسب سلسله د لوی ځوان حضرت عبدالقادر جیلانی په واسطه حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته رسیږي. الفت صاحب په ولسي مدرسو کې د ننګرهار او کابل له مشهوره استادانو څخه د صرف، نحوه، منطق، تفسیر، حدیث، معانی او بیان کتابونه لوستي دي. په 1414 هجري کې د انیس د ورځپاڼې په اداره کې د کاتب په حیث باندې مقرر سو او بیا په 1415 هجري کې د انجمن ادبي د تالیف او ترجمې په څانګه کې په عضویت ومنل سو. په 1416 کې د زیري د جریدې یا مجلې چلوونکی هم سو. په 1418 کې د پښتو ټولنې د صحافت د مدیر مرستیال وټاکل سو. په 1419 کې د پښتو ټولنې د لغاتو او قواعدو د څانګې مدیر سو. په 1420 هجري کې د اصلاح ورځپاڼې مشاور سو او بیا هم په دغه کال کې په 1420 کې د پښتو ټولنې عمومي مبصر او د کابل مجلې چلوونکی سو. په 1425 هجري کې د اتحاد مشرقي ننګرهار د جریدې مدیر سو. په 1420 کې د ننګرهار په ولایت کې د قبایلو عمومي مدیر سو. په 1428 کې د جلال آباد د خلکو لخوا د ملي شورا په 9مه دوره کې په وکالت انتخاب سو او په ملي شورا کې دوهم معاون وټاکل سو. په 1421 هجري کې د لغمان د کرغیو خلکو د ملي شورا په 8مه دوره کې خپل وکیل وټاکی. په 1440 کې د جلال آباد د خلکو لخوا د لوی جرګې وکیل انتخاب سو. په 1415 هجري کې په لومړۍ رتبه د پښتو ټولنې رئیس
مقرر سو او د پوهنې د وزارت د عالی شورا په غړیتوب ومنل سو او همدارنګه د حقوقو د پوهنځي او د ادبیاتو د پوهنځي استادي هم ورپغاړه وه. په 1938 هجري کې د افغان او شوروي اتحاد د دوستۍ د ټولنې رئیس وټاکل سو. په 1938 هجري کې د افغان او شوروي اتحاد د دوستۍ د ټولنې رئیس وټاکل سو او په 1910 کې د جوزا د میاشتې په 1932 هجري د عقرب تر اخره د ولس د ملي جریدې د امتیاز خاوند و او چې د لیکوالۍ زیات کار د په غاړه و او د فارسي او پښتو مضامینو په لیکلو تهیه کولو کې درنه برخه درلوده چې ډېرې زیاتې مقالې په دې جریده کې په مستعارو نامو ولیکلې او د ادارې په نامه یې نشر سوې او یوازې هغه مقالې او اشعار چې د په ولس او اتحاد مشرقي کې نشر کړي دي شمیر یې 300 ته رسیږي او که د ټول مقالات او اشعار چې په کابل مجله زیر اصلاح انیس سالنامه ژوندون طلوع افغان کابل رادیو او نور لویو وړو روزنامو او مجلو کې نشر سوي دي وشمیرل سي زرګونو ته رسیږي. د الفلا په مجله کې ځینې مقالې په عربي هم نشر سوي دي او د چاپ سوي لوی او واړه کتابونه دا دي: د پسرلي نغمه، بله ډیوه، لغوي څېړنه، پښتو سندرې، د عالي افکار، څه لیکل یا لیک پوه، ادبي بحثونه، پښتو کلي 5 جلد او اول ټوک، پښتو کلي 5 جلد 2 ټوک، د ازادۍ پیغام، غوره اشعار، لوړ خیالونه او ژور فکرونه، منطق، غوره نثرونه، لیکوالي، املا او انشا 2 طبع چې له پخوا نه ډېر زیاتوالی پکښې راغلی دی. هغه کتابونه چې تر اوسه لا نه دي چاپ سوي: نوی څرک، شلمسون، اجتماعي نظریات، څه ګورم او څه اورم، د ټولنې علم ترجمه او د موفقیت لار ترجمه. سربیره پر دې د کابل په کالنیو سالنامو کې 4 رسالې چاپ سوي او 2 کلنۍ هم د په اهتمام چاپ سوي دي او مکافاتونه او د لمانځنو نه یې څو ځلې د خوشحال خان ادبي جایزه او د ابن سینا علمي جایزه اخیستې ده. دا یې وړونې اخیستې دي. یو ځل یې د صدارت عظما لخوا 2 درجه تقدیرنامه هم اخیستې ده او د 3 ستوري 3 درجه نشان هم ورکړل سوی دی. د 3 ستوري یعنی ملګرو په افغانستان کې 5 علمي ستوري دي، په هغه کې ګلباچا الفت 3 ستوري دي. د پوهنې 2 درجه نشان یې هم اخیستی دي. د وکالت د 2 دورو نشانونه یې هم اخیستی دي. د لوی جرګې د یادګار نشان هم د سره دی او په ایالو کې یوه میرمن، 5 زامن، یوه لور. سفرونه پېښور ته د یوه ادبي هیات په مشرۍ کې مسکو ته، یو کلتوري هیات په مشري د شوروي اتحاد او کلتور د وزارت په بلنه او بېلابېلو هیوادو ته ګلباچا الفت صاحب خپل سفرونه کړي دي او بېلابېلې یعنی د 300 مقالو څخه هم زیاتې مقالې لیکلي دي او په سلګونو کتابونه یې ژباړلي هم دي، لیکلي هم دي او پښتو ادب ته یې وړاندې کړي هم دي. نو زه راځم د لیکوالۍ، املا او انشا د ګلباچا الفت دغه کتاب چې د پښتو ادبي چینې لخوا د کوټې لخوا چاپ سوی دی، پروفیسر فیض شهزاد صاحب ته ورځم چې دی زموږ د دې ستر لیکوال پر دې ستر زیار باندې خپل نظر تاسو ته وړاندې کړي.
د ټولو د مخه زه د پیاوړي لیکوال ته په دې اوله داد ورکوم چې داسې ورک او نایابه او قیمتي کتابونه ټولنې ته معرفي کوي د دې چې زه څومره ستاینه وکړم دا کم او بیا دویم زه ادبي چې نه کوټه چې کومه ده چې په ډاکټر فضل الهي فتمل صاحب په مشري کې په ملګري کې او د ده ټول پوره ټیم او ټول هغه د ملګرو ته آفرین ووایم چې دغه ورک کتاب یې بیرته راسپندی کړي او بیا ته او دا دریم ځل دی دا دریم ځل دا تقریبا څو ځلې به لا نور هم چاپ شوی دوه ځلې نور چاپ شوی بیا نه پیدا کېدی ضرورت مطابق دویم ور چاپ شو اوس دا د دریم ور چاپ دي کې املا پښتو څنګه لیکل کېږي د خوشحال پښتو څنګه وه د خوشحال املا څنګه وه د املا د روشان املا څنګه وه بیا د منځنۍ دورې املا څنګه وه اوسنۍ املا څنګه ده یعنې ډېر اوږد مجلس په دې کې پروت دی ډېر علمي مجلس په دې کې پروت دی بلکې ډېر لوی تاریخ په دې کې پروت دی بلکل کمال صاحب د ده په تعارف کې چې څه د ده په باب جوړېدلو هغه ټوله دغه د اورېدونکو ته کښېښود زه مازې دومرې خبره کوم چې هر زمان هره ټولنه هر قام چې دی هغه خپل ستوري لري ځینې خلک وي چې په هغه باندې قام یادېږي په هغه باندې ژبه یادېږي په هغه باندې جغرافیه یادېږي په هغه باندې تاریخ یادېږي په هغه باندې ادب یادېږي په سیاسیانو سره سیاسي تاریخ دی او دارنګه په ادیبانو سره ادب پېژندل کېږي اوس دا صرف زه دا خبره وکړم دا شاعر هم دی دا ادیب هم دی دا مترجم هم دی دا مورخ هم دی دا د خپل دور نماینده څوک و دا هغه چې موږ ته یې نمونه اورو دی د هغو په منځ کې دا د پوهانو په منځ کې د ده روزنه د ده ناسته نو دی به کم کما یعنې زما سره الفاظ نشته چې زه د دوی ستر او خصوصا بیا د ګل باچا الفت په فن په شخصیت په هنر په تحقیق په کار وکړم چیرې زه چیرې ګل باچا الفت بېشک خو البته زه دومره ووایم چې دا چې څومره لوی ادیب و دا چې څومره لوی مورخ و دا چې څومره لوی مترجم و د هغه څخه لوی دی د خپل وخت عالم و او داسې عالم و چې پښتون څوک د لوی کور افغانستان اوسېدونکی عربي یې ترجمه کړې عربي ته یې څه ورکړي اوس د داسې شخصیتونو یادونه او دغه په ذهن کې راوستل او نوي کهول ته او نوي کهول پېژندل اوس زموږ څوک خو داسې دي تر اوسه د خوشحال او تر رحمان او تر حمید بابا پورې نه دي رسېدلي ګرځه یې پېژني نه لیکن دغه خلک چې کوم دي دا پنځه ستوري چې دي د عبدالله حبیبي څخه راواخلې د بېنوا پورې د رشاد صاحب پورې بیا دا د ګل باچا الفت صاحب پورې دا خو هغه خلک دي اوس عبدالله حبیبي هغه څوک دی زه لږ خبره په دې د کومه نه چې دا د داسې خلکو سره ناسته ولاړه سوې ده د هغو په روزن کې چې عبدالله حبیبي به د کندهار څخه دغه کوټې ته راتلی د ده و د خان شهید و د ملا عبدالسلام اشیزي د علامه اوس موږ داسې ستوري لرو موږ داسې خلک لرو نو زه نوره خبره ګڅه پر دې کولی نشم ته ټول تعارف وکړئ زه دومره ووایم دا نوي نسل ته چې دا خپل ستوري وپېژندئ د دوی زیار ځان ته معلوم کړئ دا روان دور دی روان وخت دی نه ستاسو سیاست ته ځئ PCS ته ځئ په هغه کې دغه سوالونه دي
د دغه کتابو حوالې دي او دا کتابونه کله اوس دغه ادبي چې نه کوټره فضل الهي پتمن صاحب دا بېرته راژوندی کړی دی نه نو څومره خواري غواړي نو کمال صاحب زما د غونې خبره وه نه ګل باچا چې دی الفت نو چې ګل هم وي باچا هم وي الفت هم وي زه به دغه په باره کې څه ووایم قدرمنو لیدونکو ګل باچا الفت ډېر لوی شخصیت او زموږ ډېرې وړې خولې او زموږ ډېر وړ علم زموږ ډېره ناپوهي موږ ته د پښو چوټو ته هم نسو رسېدلی او هغه خاورو ته یې هم نسو رسېدلی خو موږ دغه لړۍ په دې روانه کړې ده چې موږ د کتاب په ذریعه او د دا خپرونې په ذریعه خپل هغه علمي اتلان خپل هغه علمي پوهان هغه لوی شخصیتونه چې موږ یې کړي دي زموږ نوی نسل زموږ را روان کهول دغه علمي کتابونه ولولي وایخلي خپل ادیبان خپل پوهان خپل هغه لیکوالان چې د دوی لپاره د دې قام لپاره د وطن لپاره خپله تمامه زندگی وقف کړې وه او موږ له دغه علمي خزانې پرېښودلې او نن موږ د دوی په دغه علمي خزانو ناز کوو او موږ په ویاړو موږ دا رنګه کارونه نسو کولی نه دا زموږ د وس خبرې دي دا جلا خلک وو د دې سره جلا علم وو د دې سره جلا پوهه وه او دوی چې کوم کارونه کړي دي او دا کارونه یې هم په دا نیت کړي دي چې سبا به زموږ را روان نسلونه د دغه علمي کتابو څخه زموږ د دغه علمي لیکونو څخه ګټه پورته کوي او مخته به ځي او خپل زیار او خپل علمي تګلاره به ټاکي نو قدرمنو لیدونکو موږ یې تاسو ته فقط لیکوالي املا او انشا د ګل باچا الفت صاحب دغه کتاب تاسو ته معرفي کوي تاسو ته مو وړاندې کوي اخیستل او لاسته راوړل او بیا لوستل یې ستاسو ذمهواري ده او تاسو دا کتاب لاسته راوړئ د پښتو ادبي چینې کوټې سره تماس ونیسئ د پښتو اکیډمۍ سره هم دا میلاویږي او د کوټې په هر بک سټال کې دغه کتاب میلاویږي تاسو یې لاسته راوړئ او ویل ولئ په دې کې د ډېرو اوچتو لیکوالو لیکونه موجود دي چې ګل باچا الفت را یوځای کړي دي او بیا یې د دا کتاب مؤلف دی او موږ ته یې وړاندې کوي تر بل اتواره زه تیمورشاه کمال پروفیسر فیض شهزاد صاحب عبدالمالک قلمیار صاحب نعمت ظهیر صاحب او د پیاوړي لیکوال دویم چیرمن شیر محمد شادمن صاحب او طاهر لیوال صاحب زموږ ستړی پښتون پیج یاد لرئ او د پیاوړي لیکوال کرتو او د تیمورشاه کمال په نامه د شیر محمد شادمن په نامه د عبدالمالک قلمیار په نامه د رون سهار په نامه او د نعمت ظهیر په نامه پر دا ټولو ایډیانو پیجو باندې تاسو د پیاوړي لیکوال پشن بیلابیل ادبي خپرونې کتلی سئ او خوندونه پرې اخیستلی سئ موږ نن په دغه خپرونه کې له تاسو اجازه غواړو بل اتوار به د یو نوي کتاب سره تاسو ته مخامخ کیږو تر هغه وخته مو پر الله سپارو ژوندي کامیاب اوسئ او د پیاوړي لیکوال د ستړي پښتون سره په تماس کې اوسئ